السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. ملګرو لکه څنګه چې تاسو دغه مخکې کوم عکسونه وکتل او د ویډیو په تملیل کې غواړو دغسې عکسونه ډیزاین کو په خپل نومونو باندې څنګه ډیزاین کوو طریقې درته ښیم. ویډیو تر اخره پورې موږ سره وګورئ. راځو ویډیو شروع کوو. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلی یاست او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. راځو ګرانو ملګرو، ما سره پرونټ دی. ما په سامسنګ نوټ کې تاسو لپاره دغه پرونټ لیکلی خپل نوم باندې. که تاسو غوښتل چې خپل نومونه باندې جوړ کړئ، تاسو غواړئ چې خپل نومونه داسې ډیزاین کړئ، نو زما نوم بیا دې څخه پاک کړئ او خپل نوم ولیکئ. دغه پرونټ تاسو ته ما په ډسکرپشن کې لیکلی، هغې څخه یې کاپي کړئ یا یې ځان سره ولیکئ، خو زما نوم په ځای خپل نوم ولیکئ او ځان لپاره داسې ډیزاین کړئ. راځم ډیزاین کولو طریقه ښیم تاسو سره. دغه پرونټ به زه دې څخه کاپي کړم او لاړ به شم بینګ اپلیکیشن ته. کله چې بینګ اپلیکیشن دغه لومړی سر کې چې موږ ته ښکاري، که چېرته تاسو په دې نه پوهیږئ نو تاسو لپاره ما د ویډیو په ډسکرپشن کې د دې د اکاونټ جوړولو لینکونه هم اچولي. بیا به دلته راشئ تاسو کریټ ایمیج فرام ورډز وت اے آی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو تاسو ته دلته د پرونټ ځای راځي، د لیکنې ځای دلته راځي. ګرانو ملګرو، تاسو به دلته خپل پرنټ ورته پیسټ کړئ. کله چې خپل پرنټ پیسټ کړو نو تاسو کریټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. کله چې کریټ ایمیج باندې کلیک وکړو تاسو ورته صبر کوئ تر څو زموږ عکسونه دا ډیزاین کړي. نو که تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه هم زده نه وي نو د ویډیو په ډسکرپشن کې به ما تاسو ته لینک اچولی چې د اکاونټ جوړولو طریقه، نو هغه هم مکمله طریقه ده د دې اکاونټ جوړولو او د دې عکسونه بیا دلته تاسو جوړولی شئ. او که چېرته ستاسو اکاونټ نه وي نه شئ جوړولی. موږ بله ویډیو هم پورته کړې چې د نومونو ډیزاین دی او هغې کې خپل نومونه هم ښایسته ډیزاینولی شي. د هغې هم لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې وي او ما به ورسره لیکلی وي چې د نومونو ډیزاین ویډیو. نو ګرانو ملګرو، تاسو ګورئ چې ډېر دلچسپه ډیزاین یې موږ ته کړی. زما په نوم تاسو کتلی شئ سمیع الله صافی، دا وګوره دا یې څومره ښایسته ډیزاین کړی. نو دا واقعیت زما دغه پرونټ ډېر زیات خوښ شو ګرانو ملګرو، نو ومې غوښتل تاسو سره هم شریک کړم. دغه پرونټ تاسو ما په ډسکرپشن کې لیکلی دی، نو هغې څخه تاسو کاپي کړئ، نو خپل نومونه تاسو ورکړئ او خپل نوم لپاره داسې ډیزاینونه وکړئ. دا ډي پي په واتساپ او په فیسبوک باندې هم لګولی شئ او په دې 3 نقطو کلیک وکړئ او ځان سره ډاونلوډ کولی هم شئ. تاسو نور هم کتلی شئ، ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونه تاسو ته کوي ګرانو ملګرو. دا ډیزاین وګورئ ډېر ښایسته، نور ډیزاینونه هم تاسو ته کوي. که چېرته دې ډیزاینونو کې هم ستاسو خوښ نه وي نو یو ځل بیا به کریټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته نور ډیزاینونه درکوي ګرانو ملګرو، ښایسته ښایسته نور ډیزاینونه درکوي. نو پرونټ سره نور هېڅ سره کار مه لرئ. که چېرته دا ډیزاینونه هم خوښ نه شو بیا کریټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته نور ډیزاینونه هم درکوي. که چېرته تاسو کوم مشکل پوښتنه لرئ یا په ویډیو پوه شوي ناست موږ ته په کمنټ کې حتما ووایئ ګرانو ملګرو. او نور دا ویډیو په لایک کولو خو ارزیږي ګرانو ملګرو، دومره کوشش د تاسو لپاره کوم نو دا ویډیو ځان سره لایک هم کوئ ګرانو ملګرو او موږ ته ښایسته ښایسته کمنټونه ولیکئ تر څو موږ نور هم تاسو لپاره دغسې ویډیوګانې اماده کړو. نو تاسو کتلی شئ ګرانو ملګرو ډېر ښایسته نور ډیزاینونه تاسو کتلی شئ. دا یې څومره ښایسته ډیزاین کړی ګرانو ملګرو، دا وګورئ دا وګورئ. نو ښایسته ښایسته ډیزاینونه کړي دي. زه کار ډیزاین غواړم ځان ته کاپي کړم یا یې ډاونلوډ کړم، ډاونلوډ کولی هم شم. که تاسو غواړئ نور ډیزاینونه هم تاسو ته پورته کړم نو موږ ته په کمنټ کې وایئ چې نور دغسې نور ویډیوګانې هم ستاسو لپاره جوړ کړو. دغه خپل نوم تاسو دې څخه ډاونلوډ کولی شئ ګرانو ملګرو. په دې کلیک وکړئ او دا ځان سره را ډاونلوډ کړئ. ګرانو ملګرو، زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه چې دغه کوم عکسونه ما تاسو ته غوښتل چې د ډیزاین طریقې تاسو ته وښیم څنګه کولی شو دغسې خپل نوم جوړ کړو، هغه هم ما تاسو ته وښیده. که چېرې مشکل پوښتنه وي نو په کمنټ کې موږ ته ووایاست. نننۍ ویډیو همدومره وه، پرونټ هم په ډسکرپشن کې شته ګرانو ملګرو. او که بیا دویم ځل بیا هم وایم که چېرته ستاسو مشکل وي نو موږ ته په کمنټ کې ووایاست. او دغه کوم پرونټ چې ما وکاروه دا ستاسو ته په ډسکرپشن کې در کوم چې پرونټ لاندې به دغه ټول پرونټ ما لیکلی وي. نو نننۍ ویډیو همدومره وه ګرانو ملګرو. تر بل ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ماته اجازت راکړئ. د الله امان.